خو لویه مهمه خبر دا ده زموږ د دنیا ښځې باید په دې خبرې شي چې هغه د جنت حورې چې څومره هم ښایسته دي خو د دغه انسان ودونه دي چې دا په دنیا کې زندگی کړي د ده دغه د دنیا ښځه هم ورسره ده په جنت کې نورې حورې دي خو د ټولو سرداره به دا د دنیا ښځه وي مشري به یې د دغې وي عزت به د دغې ډېر وي ولې وای دغه د خدای پاک عبادتونه په دنیا کې کړي تکلیفونه یې تیر کړي دي دغه لمونځونه کړي دغه روژې نیولې دي دغه د خدای پاک په عباداتو کې ستړي تیرې کړي دي نو د دغه وجه نه به دی عزتمنې وي تر هغه خورو د چا نه د جنت نه مشري به د دغو ښځو په لاس کې وي او هره ښځه به د خپل میړه سره د میړه په رتبه کې وي میړه چې هر څومره غټ مقام لري میړه نبی ده ښځه نبی نه ده خو هلته به اوسیږي د چا سره د نبی سره به اوسیږي میړه ولی ده ښځه ولیه نه ده خو هلته به د میړه سره اوسیږي خو یو پوښتنه چې بله ورځ دلته یو چا وکړه دلته تفسیر لیکلی دي که یوې ښځې مثلا 3 میړونه کړي یو میړه یې کړی کونډه شوه بل میړه یې کړی کونډه شوه خدای دې زموږ د وطن په حال رحم وکړي ما خپلو شاګردانو کې داسې لیدلي دي چې ورور یې دا کشر ورور دریم وار و چې خپله ورېندار یې په نکاح کړه مشر ورور شهید شو بیا یې دوم ورور شهید شو مشر شهید شو هغه واده یې دوم ته وکړو بیا هغه شهید شو د هغه ته بیا دریم ده ته وکړو نو 3 میړونه بعضې کړي 4 میړونه بعضې کړي دا به د کوم میړه سره یي دغه به د کوم میړه سره یي څوک دغه فتوا چا راکړه چې د اخرني سره هغه وی نه د اخرني سره نه چې د کوم یو نه په دنیا کې ډیره خوشحاله وه میړو کې خو په اخلاقو کې فرق وي کوم یو چې ډیر نیک اخلاق او ډیره خوشحاله وه الله تعالی به د هغه سره یو ځای کوي چې دا په دنیا کې ډیره تر خوشحاله وه موږ تاسې که په خیر دوره وویو چا چې نه یې ویلې نو شمایل شریف کې چې د 11 ښځو کیسې کېږي هغه کومه ښځه چې د اول میړه او دوم میړه بیان کوي هغه ډېره ښه ښځه د خپل میړه نه چې ډېره خوشحاله ده دواړه ښه میړونه دي خو لیکن بیا هم دا داسې تعبیر کوي وایي دا 2 میړه چې ټول ښېګړې سره را یو ځای کې د ټولې د اول میړه یو ګیلاس یو جام ښېګړو ته هم نه رسېږي نو د هغه میړه سره به یو ځای وي چې هغه ډېر نیک اخلاق وي دا ډېره تر خوشحاله وي ام المؤمنین وی نیک اخلاقی په دنیا کې هم وړې ده په آخرت کې هم وړې ده په دنیا کې چې څوک ډېر نیک اخلاقی د هر چا زړه تعلق ورسره غواړي محبت ورسره وي په آخرت کې هم نیک اخلاقی ځکه نبی علیه السلام په ټول د حسناتو کې د انسان چې عمل تلل کېږي تر ټولو نه ډېر دروندوالی هغه په نیک اخلاقی کې ده بیا خاص کر چې ډېر نیک اخلاقه د خپلې بیبي سره وي دا ځای باید موږ تاسې حقوق چې شریعت کې ښځو ته ورکړي دي دا دین نه دي ورکړي شریعت مطهره ورکړي درته نیک اخلاقی د موږ ته خدای نعمت علی وعاشرهن بالمعروف په نیکه طریقه ژوند ورسره کوي نبی علیه السلام په نیک اخلاقی باندې ژوند ورسره کوي دا خو د کږې پوښتۍ نه پیدا دي په دې کې خو کمزوري ده خو ته به نیک اخلاقی کوې او دا د یوې ورځې نه ده د یوه کال ملګری نه ده چې ته 50 کاله ژوندی یې دا ژوندی در سره ده اوس نو چې عقل کې هم کمزورې ده دین کې هم کمزورې ده تا زړه خوشحال ساتلی شي یوه ورځ خوشحاله دومه ورځ بیا تندی تریو چې ورننوځې په پوی پسې چې اسمان را لوېدلی ده دا نو دغه سره چې ته په نیک اخلاقي ونه چلېږې ته چې ورسره ونه چلېږې دې دپاره خو ناقص العقل دی ناقص الدین دی ته د کنکن نیک اخلاقي غواړې دا وای تفسیر لیکلی دی وای کوم څوک چې د ښځې نه کامل ادب غواړي چې د ما سره دی د ما په رتبه چې زه ملا یم پیر یم یا امیر یم یا پلانکی یم ما پوره ادب دی وکړي دا د دغه سړي بې عقلي ده چې دا تقاضا تر لري ولې چې خدای پاک ناقص العقل پیدا کړي دي ته د هغې نه پوره ادب غواړې پوره ادب خو پوره عقل غواړي نو نیک اخلاقی درس ده موږ ته نبی علیه السلام میړه چې خپلې ښځې ته په محبت ګوري ښځه چې خپل میړه ته په محبت ګوري الله دواړو ته په رحمت ګوري
نیک اخلاق چې نیک اخلاقي څه ده لنډ تعبیر نبی علیه السلام مثال کوي وایي هغه میړه ښه ده د ښځې دپاره چې دی په سفر لاړ ښځه یې د راتلو په ارمان وي چې کله به راځي هغه پلار ښه ده چې دی په سفر لاړ اولاد یې د راتلو په انتظار وي چې کله به راځي هغه میړه بد اخلاقه ده معلومیږي چې د کور نه لاړ ښځه یې په ده خوشحاله یې چې زر رانه شي هغه پلار بد اخلاقه ده چې د کور نه لاړ اولاد یې په ده خوشحاله یي چې رانه شي وایي ژوندی دی خو په دغه لوري دی نو چې کوم یو نه ډېر نیک اخلاق کوي ډېره دا تر خوشحاله یي هغه به خدای په قیامت کې د هغه سره یو ځای کوي